په افغانستان کې د بیټرۍ لومړۍ فابریکه د 1200 ورځني تولید سره تمام تولیدات ما با میدین افغانستان است، با لوگوی بیتری ما هست که قبلا مردم شک داشتن به تولیدات داخلی. امروز باورمندی مردم افغانستان د افغانستان د تاریخ په زړه کې په هرات کې یو نوی صنعت وده کړي. داسې صنعت چې نه یوازې سیمه ییز ظرفیتونه بدلوي بلکې د ځان بسیاینې او پرمختګ لپاره نوې کړکۍ پرانیزي. هرات چې له ډېرې مودې راهیسې د هیواد یو له مهمو فرهنګي او اقتصادي مرکزونو څخه بلل کېږي، اوس د صنعت نوي ډګر ته داخل سوی دی. دا هرات دی چې د هیواد په کچه د بیټرۍ لومړنۍ فابریکه په کلک هوډ او نه ستړي کېدونکو هڅو سره نوي صنعتي تولیدات جوړوي. دغه فابریکه چې په افغانستان کې د بیټرۍ د تولید د لومړۍ برخې په توګه پیژندل کېږي، په ورځني ډول له 1200 څخه د زیاتو بیټریو د تولید په ظرفیت سره د هیواد د کورني صنعت د پیاوړتیا په لورې لوی ګام پورته کړی دی. د دغې فابریکې د 2 میلیونه ډالرو په پانګونې سره نه یوازې په هرات کې د اقتصادي بنسټونو له پیاوړتیا سره مرسته کړې، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. اوس مهال دغه فابریکه په مستقیمه توګه 180 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې د بیکارۍ د کچې په راټیټولو او د سیمې د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مثبته اغیزه کړې ده. د دې فابریکې مدیر عبدالمتین قلندري چې یو له مخکښو ملي سوداګرو څخه دی، په خپلو خبرو کې وویل چې له 3 کلونو پرله پسې هڅو او د نړیوالو متخصصینو په همکارۍ دوی توانېدلي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د بیټرۍ د تولید پرمختللې ټکنالوژي افغانستان ته انتقال کړي. د هغه په وینا په دې موده کې د فابریکې تخنیکي ټیم له نوو تخنیکونو او عصري پوهې څخه په استفادې سره د تولید بهیر داسې کچې ته رسولی چې نن ورځ په دې واحد کې له 50 څخه تر 200 امپیر پورې د بیلابیلو ظرفیتونو بیټرۍ تولیدیږي. خوشبختانه ما تانستیم در مدت 3 سال تمام تکنولوژی که برای تولید بیتری مدرن و امروزی نیاز است این ما از کشورهای مختلف تهیه بکنیم. امروز ما بسیار خوشحال هستم که بعد از 2 سال تولید ما حمایت مردم خود ما داریم. همراه ما تمام تولیدات ما با میدین افغانستان است، با لوگوی بیتری ما هست که قبلا مردم شک داشتن به تولیدات داخلی. امروز باورمندی مردم افغانستان و مصرف کننده مردم افغانستان به این است که در افغانستان هم ظرفیت‌های خوبی با کیفیتی در بخش‌های مختلف از جمله تولید بیتری داره. د لاسته راوړنې نه یوازې د کورني صنعت له ودې سره مرسته کړې بلکې نړیوالو بازارونو ته د محصولاتو د صادرولو زمینه هم برابره کړې ده. په دې لړ کې دغې فابریکې تر دې مخکې هم د خپلو تولیداتو 2 کانټینرونه دوبۍ ته صادر کړي دي. د کورنیو تولیداتو په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ په ځانګړې توګه د کابینې وروستۍ پریکړې چې د تولید او سوداګریزو پروسو د اسانتیا لپاره یې کړې دي د سیمه ییزو صنعتونو پر سوکالي ډیره اغیزه کړې ده. د هرات یو شمېر سوداګر او پانګوال په دې باور دی چې دغو مرستو د کورنیو پانګونو د پراختیا لپاره نوې انګیزه برابره کړي او په دې سیمه کې د ډیرو صنعتي واحدونو د ودې او د لوړ کیفیت محصولاتو د تولید لامل سوی دی. دا ملاتړ د پانګوالو قوي ارادې سره د لا اقتصادي ودې لپاره ستر بنسټ چمتو کړی دی. له ډیرو بریالیتوبونو سره سره لا هم په هرات کې د صنعتي پراختیا په لاره کې خنډونه پراته دي. د ډیرو مهمو ننګونو له جملې څخه د ژمي په موسم کې د برېښنا کموالی او د ځمکې د ویش ستونزې دي چې د ډیرو صنعتي پروژو چارې له ستونزې سره مخ کړي. خو په هرات کې پانګوال او تولیدونکي له دغو ستونزو سره په کلکې روحیې سره کوشش کوي او دولت هم هره ورځ دوی ته اسانتیاوې زیاتوي او ملاتړ کوي ترڅو هیڅ خنډ
ترڅو هیڅ خنډ پانګوالو ته پاته نسی او لا هم راتلونکي ته هیله مند دي. له دې ننګونو سره سره د حکومت دوامداره ملاتړ او د خلکو دوامداره هڅې په دې سیمه کې د صنعت لپاره د روښانه راتلونکي ژمنه کوي. دا فابریکه یوازې یوه صنعتي ودانۍ نه ده، بلکې دا په داخلي وړتیاو کې د امید، پرمختګ او باور نښه ده. داسې سمبول چې ښایي افغانستان له ټولو تاریخي او اقتصادي ستونزو سره کولی سي په خپلو پښو ودرېږي او د نړۍ په صنعتي او اقتصادي ډګرونو کې سیالي وکړي. دا پروژه د کورنیو ظرفیتونو او استعدادونو په پام کې نیولو سره نړۍ ته په ښکاره توګه ښیي چې افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ لپاره لوړ ظرفیت لري. د روښانه راتلونکي هیله چې په هغه کې کورني صنعت او تولید د هیواد د اقتصاد د ټکان په توګه بدل سي، د هرات او د افغانستان د نورو سیمو د خلکو په زړونو کې ژوندی دی. مننه چې تر پایه مو زموږ ملګرتیا وکړه. تاسو کولی سئ نور بېلابېلې اقتصادي پروژې د عروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې په یوټیوب چینل کې وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.